لغمان کې د نجونو او بامیانو کې د هلکانو لیسې ته ودانۍ جوړې شوې دي. دا چې لغمان کې د نجونو ودانۍ څنګه او چا جوړه کړې، ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، له هر څه نه مخکې افغان نیوز چینل درسره سبسکرایب کړئ. لغمان کې د نجونو او بامیانو کې د هلکانو لیسې ته ودانۍ جوړې شوې دي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په سنګره سیمه کې د 352,000 امریکایي ډالرو په لګښت د نجونو لیسې ته او په بامیانو کې د 381,000 امریکایي ډالرو په لګښت په دوو پوړونو کې د هلکانو لیسې ته ودانۍ جوړې شوي. خلک د دغو ښوونځیو جوړېدو ته خوښ دي او په خپلو سیمو کې د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د لغمان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول لغمان کې 229,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو، تر بیا ښه وخت، ښې چارې.